بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب العربية بين يديك لمړی جلد نهم وحده پنځوسم درس یوسلو شپږ نوېمه پاڼه یهم صفحه. په ننني درس کې موږ اضافي مفردات اضافي الفاظ لولو. مفردات اضافية العرض انظر واستمع واعد. پاس لاندې یو څه اصطلاحات دي دا ګورو چې څه معنا ورکوي. فی په کله چې په یو شي کې دننه موږ وایو فی په لکه فی الغرفه په کوټه کې، فی الکتاب په کتاب کې، فی المنزل په کور کې. فوق د پاسه لکه فوق الارض د ځمکې د پاسه، فوق المکتب د میز د پاسه. تحت لاندې لکه تحت الارض د ځمکې لاندې. تحت السماء د اسمان نه لاندې. نو تحت د وګورئ پنسل هم د دې لاندې دی. امام مخکې لکه وایم چې انا امشي امامک زه ستا په مخه کې ځم. امام یعنی مخکې. خلف شاته. یمین ښي طرف. شمال چپ طرف. ګورئ د شمال او شمال ترمنځ باید فرق وشي. شمال طرف دی او شمال چپ طرف دی. یو هغه شمال دی یو دا شمال دی. هغه چپ طرف نه دی، هغه جهت دی لکه مشرق مغرب شمال جنوب، او دا شمال دی چپ طرف ته وي. التدريب الأول راځو تمرین ته. انظر إلى الصور ثم قل الظرف المناسب. دا ظرف ته یو ظرف موږ د قسمه لرو. یو ظرف زمان دی د وخت او بل ظرف مکان دی. دا ظرف د مکان دی، ځای ښیي موږ ته، موقعیت ښیي. دلته وګورئ چې پاس دی کلند دی. دا به ویډیو تاسې بنده کوئ، ځان چک کوئ چې تاسې دا تمرین صحیح حلوئ که نه. چې پاس دی هغې لپاره پاس وایي. البته دغه پاس الفاظ ته مه ګورئ چې تاسې یاد کړي که نه. تحت، فی، فوق، يمين، شمال، أمام، خلف. التدريب الثاني صل بين الصورة والظرف المناسب. دا عکس او د ظرف ترمنځ دغه کوم ظرف هغه ظرف نه دی دري والا. دلته ظرف مطلب دا چې مکاني ظرف دی که زماني ظرف دی، لکه شاته او مخکې وړاندې هغه موقعیت چې ښیي هغه سره وصل کوي. کاشوغې ته ګورو. البته کاشوغې ته په عربي کې ملعقه وایي. ملعقه. دا لعق په عربي کې اصلا څټلو ته وایي که نه. او ملعقه عموما خوله کې چې داسې کوو که نه څټوي، هغه څه چې پکې وي هغه موږ خوله کې ترې ځکه ملعقه وایو. دلته چې ده ملعقه امام ده، مخکې ترې پرته ده که نه. دلته چې ده دې نه به خط کش کو خلف. دلته فی په کاسه کې پرته ده که نه. دلته دا یمینو هغه لکه چې موږ غلط کړی او د هغې طرف نه زموږ طرف نه دی که نه. دا وګورئ اوس چې دی دې طرف ته. ما ته خو دا ښي طرف ښکاري، نه پوهېږم تاسو ته به څنګه ښکاري. ښي دی، یمین. او دا چې دی دا چې دی خلف دی. نو چې پاتې شو فوق پاتې شو که نه. دا فوق دی. امام، تحت، یمین، فوق. انشاءالله ټول وشو. یو پاتې شو هغه مانم پاتې دی، هغه تاسو پیدا کړئ. کوم چې سخت وي هغه تاسو ته پرېږدم او کوم چې اسانه وي هغه به زه خپله حلوم. د اکثرو کې اصلا صحیح معلومیږي نه چې څه اوس دا نه پوهېږم چې د پاسه دی که ښي طرف مخامخ پروت دی که نه. دا هم همداسې مخامخ. دا به تاسې خپله پیدا کړئ. انظر الى الصورة واملأ الفراغ بالظرف المناسب. عکس ته وګورئ او دلته بیا هم الاب يسار السيارة. پلار چپ طرف دی که نه. الابن فوق السيارة. زوی د موټر د پاسه دی. الابنة فی السيارة. لور چېرته ده؟ په موټر کې ده. الام ما ته نه ښکاري که زه غلطېږم هم او دا د ښکاري دا ده. الام یمین السيارة. مور ښي طرف د موټر ده. الشجرة فوق السيارة. ونه
د موټر نه امام دی کنه خو یا به امام وي که دغه حساب کو دا ځای نو امام راځي دا ساقي چې حساب کو او په هغه کې حساب کوم د پاسه راځي. البيت خلف السياره کور د موټر شاته دی. نو د نن لپاره هم دومره درس بس دی. زه اصغر صلاح مو په لوی رب سپارم. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.